و پلار جانه واده به دې راته کړی و تر څو به مجرد ګرځمه دا وګوره په ویښتو کې مې نور سپین وشوه. او ته غلی شه یول خو دې سبق ختم کا بیا د ښځې خبرې کوه. ستا خو اوسه پورې تور نه دی راغلی نو دا سپین به کې د کم خوا نه شوه. لا اوسه پورې خو زه ځوان یم ته په ښځه باندې څه کې؟ ګوره پلار جانه تا خو 2 ودونه کړي دي نو په درېم باندې څه کې؟ و پلاره سبق مې ختم کو 12 مې پاس کو 14 مې دارې پاس کو او دغه 14 پاتې دی دا ښځه راته وکړه نو دا په مزه باندې زه ختم کړم. ولې ته نه پوهېږې پلاره؟ دغسې دا پکې لا بله پلار ته وایي نه پوهېږي که اوس در باندې را باندې کړمه ستا کوم ملګري واده کړی دی چې زه تا ته ښځه وکړمه؟ تا له هغه د مدالي زوی نه ښکاري هغه د 30 کلن دی اوسه پورې واده نه دی کړی او تا له واده زه په څه شي باندې وکړمه؟ داسې 50 لکه دې راته ګټلي دي روره په تیاری خوري کور کې ناسي زی ګټم او تې راکاږي ته خو 1 روپۍ وګټه که نه بیا ورته واده وکړم. و پلاره ټولو ملګرو مې کړي دي مدالي زوی نه خبرې هغه په پټه 2 ښځې کړي دي د پلان ورته نه کولو نو په پټه 2 ښځې وکړي هماغسې کار زم کومه او خبره د پیسو وکړه په 50 لکه ولې ته ماته د چین نه خاپېرې راولي خو ښځه ده راته وکړه یو کنج نه را پیدا که که د بنګړیوالانو وي که د چنګړیانو وي صرف یې راته د کور ته راوله چې دا زړه مې لږ ارام وکړي. وزویه د روپۍ نن سبا قدر نشته دی ښه 50 لکه روپۍ نو څه شی دی ته د چین نه خاپېرې په 50 لکه راولي و خدای دې ښه کوه زویه داسې دا د ښځو ریټ ډېر به راتلی دی او که نه دې دپاره به ته خامخا 10 کاله 12 کاله مسافري کې بیا به ښځه درته پیدا کېږي ګیدین داسې نه پیدا کېږي او که نه دا ته څه وې؟ و پلار جانه زه په دې باندې نه پوهېږم چې دا خلک په خپل لورګانو باندې ولې روپۍ اخلي دا خو ډېره غټه ګناه ده دا خو د خدای ورکړه ده خدای پاک خلکو ته لورګانې ورکړي دي چې راغټې کړي او پام پې وکړي او سبا یې بل ته په حیا عزت کې واده کړي او موږ په تېره زموږ د ځوانانو به څه کېږي موږ به 10 کاله 12 کاله په بل وطن کې مسافري کوو او پیسې به ګټو د یو واده دپاره. و پلاره دا موږ مازاري کوي او ځان مازاري کوي ای خلکو داسې مه کوئ. او ته غلی شه اوس ته ځانه راته مولا نصرالدین مه جوړوه نو او که نه دا خو زموږ د ملک رواج دی موږ په دې باندې فخر کوو او که نه لکه د مار غوندې. و پلار جانه که فخر پې کوئ د مار خوندې کوئ او که د لړم خوندې کوئ خو ګناه ده دا ټوله زاریان دي چې څوک خپله لور خرڅوي دا ټوله زاریان دي او دا پیسې بې برکته دي او که نه چې 10 لکه پیلي نو دې نه به خامخا 10 لکه ځي او دا خبره واورئ و خلکو نور پوه شئ د خیره سره او که نه. وزویه ستا خوند ډېر لاړه او ډېر راغله یو پکې دا تم صحیح چې دا خلکو ته خبرې کې خو دا خلک په دې خبرو عمل نه کوي او که نه دا به همداسې رواني دا به زیاتېږي او کمیږي به نه او که نه لکه د مار خوندې به زیاتېږي. و پلار جانه بس الله پاک دې پوهېږي که موږ به زموږ په خبرو باندې نه پوهېږي الله پاک دې پوهېږي موږ خو همدومره کولی شو چې د صرف دې خلکو ته داسې ووایو چې دا غلط کار دی بس نو الله پاک دې پوهېږي. و پلاره بس هم راته واده نه کوې د کور کې مې نور دا زړه داسې وپړسېدو د پولۍ وکړلې ځمه چې لږ د باندې چکر ووهمه چې مټوري سره ملاقات وکړم چې د هغه بس حالاتي. وساده ګوله زویه زه به تاله خامخا واده کومه یو نه چې 2 به درته کومه ته دومره ښایسته سوچ ساتي زه په تا باندې ډېر زیات فخر کومه الله پاک دې هر چا ته ستا غوندې زوی ورکړي او که نه ډېر خوشحاله یم درنه وی لکه د مار غوندې. ګوره پلاره د 2 نه درته تېر یم خو بس د یوه راته وکړه دا ډېره ده بس زمزمه لږ د باندې چکر وامه چې واپس راغو بیا به ګپ لګو. سلام علیکم. زه صحیح د زویه لږ د باندې چکر ووهه چې لږ د زړه سپک شي او که نه زه ورځه خدای په امان. خدای په امان پلاره. یاره زه خو مې دې ښځې نه ډېر تنګ راغلی یم کله راته وایي الوګان راوړه کله راته وایي کدوان راوړه کله راته وایي بوره راوړه کله راته وایي ټماټر راوړه کله راته وایي مالګه راوړه کله وایي هغه راوړه کله وایي دا راوړه. یا الله پاکه یو خو دې ډېره ښایسته ښځه راته په نصیب کړې ده دې نه خو چې د یو خره راته واده کړې وه که نور څه نه بار خو به مې راوړلو پې. یله کسه ده ګوله مټوری خو نن بیا داسې پنچر را روان دی الله پاک دې خیر کړي چې دا ولې ما د ښکاري بیا چا ډبولی دی. یا لکه مټوریا څنګه چل دی بیا دې لکه چې یوه وتې ده که تیل دې ختم دي داسې پس را روانې خیر خو به یي. یاره ساده ګله مزې دې وکړې مزې ظالمه ډېر نصیبداره یې ښه دی چې مجرد یې مزې دې وکړې مکمل د دنیا خوندونه تا واخېسته یاره. و خدای دې دا پاپړ غوږونه خاورې که مټوریا مونږ خو 1 غنټه اوس بحث وکړو د خپل پلار سره چې واده راته وکړه چې مجردۍ نه خلاص شمه او ته وایې چې نصیبداره یې ښه ده چې مجرد یې خدای خو دې دا غوړ غوږونه خاورې که او دا ولې داسې ته خفه یاره. وایي ساده ګله په همدغې خو چل دی که نه چې مجرد یې وروره نه به دې د وړو غمي نه به دې د غوړو غمي نه به دای نه به هغی بس یوه خېټه در پورې ده چې خوا ته لاړې هملته یې مړولی شي او که نه کله په دې کوڅه او کله په هغې کوڅه وای زه خو مې د ښځې نه ډېر زیات تنګ راغلی یم.
ښه مټوریا اوس در باندې پوه شم وای وای ما چې څه چل شوی دی ښځې دې ډبولې وای وای اوس پوه شم زه ښه یې کړي دي مړه ستا غوندې خلکو سره همداسې په کار دی چې لږ وهل درکړي او که نه ساده ګله بس دومره درته وایم که نه چې ښځې ونه کې ګوره ټول عمر به دې مزي زما دا نصیحت ومنه بس زما د ورور په ځای او که نه زړه مې در باندې درد کوي چې وروره ته چا ته زما غوندې نه شي ولا مټوریا خبره کې خو دې وزن شته ښه بس ولا همدغه مجرد ښه یم همداسې ټول عمر چې مجرد پاتې شم ښه یم که نور څه نه دا د مجردي ریکارډ خو به زما په نوم باندې وي که نه او که نه زه مټوریا ځم ورځم چې پلار مې خبر کړم چې چېرته راته جلۍ پیدا نه کړي په غم یې وانړئ سلام علیکم وا ساده ګله زه په منډه ورشه چې و د چا دروازه ونه ټکوي او که نه منډه که منډه وی نه خورمه کدو دا جوړوي خېټه کې باد مجردان زنده‌باد مجردان زنده‌باد یاره په مټوري مې ډېر زړه خوږ شو ښه ده چې زه مجرد یم وای وای ساده ګله تاله څه معلومات دی د چا چې واده کړی که نه د هغې د جمې شپې ډېرې زیاتې ګرمي او که نه زه ورځه دوکه مې کې دا د ټول عمر مجرد ګرځه او که نه زه ځمه چې ښځې ته مې 2 ګوله ویسمه ډېر زیاته به رانه خوشحاله شي زه غریب سړی یم زه غریب سړی یم ښځه مې سرداره ده زه یو درویشګر یم دا د غم بده